السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، په نوي ویډیو کې به زه تاسو ته د نړۍ تر ټولو ښایسته او خوندوره کیمرې اپلیکیشن راوښیم. په دغه اپلیکیشن کې به تاسو ته ډېر زیاتې ښایسته بالکل آیفون په شانتې فلټرې میلاویږي. د دې نه علاوه په هغې کې چې کوم نور فیچرز تاسو وګورئ، د هغې مختلف سیلفي پوز چې تاسو وګورئ چې په کوم طریقه تاسو انځور یا عکس چې دی هغه جوړول غواړئ، د هغې چې کومه طریقه تاسو وګورئ نو یقینا تاسو به ډېر زیاتې خوښ شي. نو قدرمنو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه وړاندې د تاسو ته وړوکی شانل کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو، دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به د هغه ځای نه دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، تاسو ته اپلیکیشن خپل په موبایل کې رن کړئ، نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. اولنۍ خبره راشي دلته کې تاسو ته سټایل څخه مطلب مختلف پوز چې دي د سیلفۍ، تاسو ته به دغه پوز چې دي هغه دلته کې ښایي. ټیک ده، دغه شانتې که تاسو راشئ په خپل تصویر باندې سټیکر وغیره لګول غواړئ نو هغه پکې هم تاسو ته دلته کې ښه په اسانه طریقې سره میلاویږي. دا وګورئ، تاسو مختلف سټیکر وغیره تاسو له راکړي دي. چې کوم سټیکر ستاسو خوښ وي نو هغه سټیکر سمپل له دې ځای نه سلیکټ کړئ، نو ستاسو په تصویر باندې به دغه سټیکر چې دی هغه ښه په اسانه طریقې سره ولګي. ورپسې که تاسو راشئ پوز له، دا وګورئ تاسو ته د سیلفۍ کوم پوز چې دي هغه طریقه تاسو ته ښایي چې په کومه طریقه تاسو ټرینډینګ سیلفي چې ده هغه اخیستلی شئ. مختلفې طریقې چې دي هغه پکې تاسو ته دلته کې ښه په اسانه طریقې سره ښایي. د دې نه علاوه دې کې تاسو سره ایډیټر هم شته دی. که تاسو خپلو تصویرانو کې څه ایډیټینګ کول غواړئ، تاسو الریډي تصویر اخیستی وي، په هغې کې تاسو بیا څه فلټر وغیره څه شی استعمالول غواړئ نو د هغې اپشن دلته پکې هم راکړی دی. دغه دی د ایډیټینګ کوم اپشن چې دی. د دې نه علاوه په دې کیمره کې تاسو ته په خپله ډېر زیاتې فلټرې چې دي هغه میلاویږي. دا وګورئ څومره ښایسته فلټرې دي لاندې، چې کم فلټر هم خوښ وي نو خپلې د خوښې فلټر چې دی هغه تاسو ته دې ځای نه سلیکټ کولی شئ او هغه پرې لګولی شئ. دا وګورئ فلمز والا کومې فلټرې چې دي هغه پکې هم تاسو ته په دې ځای کې چې دي ښه په اسانه طریقې سره میلاویږي. نو یوه خبره خو دا شوه چې په دې کې تاسو ته فلټرې هم میلاو شوې. بله خبره دا شوه په دې کې تاسو ته د تصویر اخیستلو چل هم وښودو، په پوزونه درته هم ښایي. ډېر زیات یو ښکلی اپلیکیشن دی او زما خو خپله ډېر زیات خوښ شوی دی. امید لرم چې تاسو به هم ډېر زیات خوښ شوی وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای